السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم او عزتمند او ملګرو، الله دې وکړي چې روغ صحت لرئ. پاس له ډېره وخته تاسو سره په لایو خپرونه کې نو لایو مخکې له دې چې قاري صاحب راځي تاسو لایو خپرونه شیر کړئ. نن مو موضوع ده د بلیک واټر د سی آی ای مزدور پرون د کې جی بي د کرملن نوکر او نن د سپینې ماڼۍ غلام او مزدور د فرانسویانو جاسوس طالب باندې ده چې مسلسل د صلح په وړاندې غواړي چې خنډونه ایجاد کړي، غواړي چې د صلح روان مذاکراتي بهیر تر سوال لاندې راولي. ژورنالستان په نښه کوي. نن یو ځل بیا کابل په توغندیو ویشتل شوی ده او بیا په ارګ کې د دوی خپله پروژه د داعش په نامه باندې مسؤلیت یې هغه ته ورکړي. نو موږ په دې باندې پوهېږو چې ارګ د چا لخوا داعش د چا لخوا تمویلیږي، چا په ارګ کې کېنولي. اصلا د داعش په نوم باندې موږ په افغانستان کې څه لرو نه، ځکه داعش خو طالبانو داسې سبق ورکړه چې عمر یې وي بیا به انشاءالله سر پورته نه کړي. نو دا چې په ارګ کې ځینې کړۍ د داعش تر نامه لاندې بریدونه کوي، ژورنالستان وژني. اول خو په دې باندې سره خبره کوو په څه خاطر یې وژني، ځکه ژورنالستان د امریکانو لپاره اوس یوه پروژه نه ده. امریکانو خپله ګټه له ژورنالستانو نه پورته کړله. اوس بس د دوی مرموز وژل، دوی په هر طرف باندې په داسې په مرګ باندې وژل دي چې هغه سړی بلکل ورته حیران شي. او دوی څنګه غواړي چې بیا په دغه مرموز وژلو باندې پرده واچوي. پرون د یو خبریال وژل، هغه نه مخکې د یو بل خبریال ژورنالیست وژل په جلال آباد کې، هغه نه مخکې په هلمند او په د نورو سیمو کې، بیا په کابل باندې د راکټونو بریدونه. نو اوس خو امنیت هم لومړی مرستیال د کابل نیولی ده. نو ولې بریدونه کېږي او بیا دا اعلان هم ورسره اوس چې موږ مجرمان نیولي دي. موږ تر اوسه پورې تاسو به په زرګونو نیولي وي، خو لیکن د اباسین قاتلان څه شول؟ په سلګونو نور اختطافونه غلاو کې چې همدغه وکیلانو او وزیرانو لاس درلوده څه شو؟ همدغه جناب طالع، همدغه بې وجدان، همدې بې ضمیره دا خبره نه کوله چې د کلې شبه بر پیش ما بیار. نو د بلیک واټر مزدور او نوکر ولې داسې بریدونه کوي؟ ولې بیا د هغه پړه په امارات باندې وراړئ یا نور ضرورت د دې څه پېښ ده چې دغسې بریدونه وشي؟ صرف دغه موضوع باندې تاسو سره خبرې کوو. د صلح مذاکرات چې کوم ځای ته تللي دي په عامل منفعه ځایونو باندې لکه طالبانو باندې چې د ځینو بریدونو پړه اچول کېږي، دغه ټولو باندې تاسو سره غواړو چې تاسو ته وضاحت درکړو او تاسو سره خبره وکړو. نو په دغه بنیاد باندې موږ لایو خپرونه شروع کړې ده. ځینې نورې خبرې هم دي چې هغه باندې هم باید چې رڼا واچول شي. نو قاري صاحب سعید خوستي هغه به موږ سره په لایو خپرونه کې وي انشاءالله. زه صرف دغه خپل لوکیشن برابر کم کنه ذاتي. نو بس لایو خپرونه شروع. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو هم ستړي مشئ. د مذاکراتو بهیر کوم ځای ته روان ده او څه شوي دي په دې دومره بهیر د مذاکراتو کې، په هغه ټولو باندې انشاءالله العزیز رڼا اچو. د سی آی ای او د بلیک واټر مزدوران، د کرملن مزدوران، دلته استخباراتي کړۍ، د هغوی نور اخرنۍ شیبې د هغوی د دا کوشش نه کوي تر څو د افغانانو سترګو ته خاورې واچوي. افغانان الحمدلله هوښیار، زیرک، پوه خلک دي. داسې څو لوچکان، څو له غرب نه راغلي فلبرایټان، څو کاسلیسان، څو سوسیال خواره هغه نشي کولی چې زموږ اذهان بلې خواته واړوي. دا موږ پوهېږو چې تاسو د دې په خاطر باندې دغه بریدونو ته لمن وهئ تر څو د امریکا پښه د افغانستان جګړې ته راکاږئ. خو یوه خبره موږ نه په غور باندې واورئ چې د افغانستان د اسلامي امارت اتلان او غازیان هغه له د روان جهادي بهیر نه ستړي دي، نه مایوسه دي. الحمدلله په کال غښتلي کېږي او نه طالب هغه طالب ده چې په 2001 کې ته ورسره مخامخ وې. طالب هغه طالب نه ده چې په 1995 کې د لنډغر د سی آی ای او د بلیک واټر مزدوره صالح ته ورسره مخ وې. طالب په لیزري
وسلو سنبال طالب ده. طالب هغه طالب ده چې د یېرې ته له ارګ نه وتلی نه سي. طالب نن هغه طالب ده چې د طالب له ډاره د رجال برجسته 1500 ګارډ ځان پسې ګرځي. طالب نن هغه طالب ده چې د طالب له ډاره شلګونه ضد زرې موټر ځان پسې ګرځي. نو ته که نر یې، ته که غیرت لرې، خو زه خبر یم چې زوی د پولیسو اکاډمۍ نه د برطانیې نه فارغ ده. نو د سی آی او د بلیک کوارټر مزدوره راوله زوی د دې جګړې ته کومې ورځې ته د ساتلی سبا د یو جنرال میډال ورکې وزیر کې نه رایه وله په هلمند او په خندهار او په کندوز او په بغلان کې د جګړې لومړۍ کرښو ته یې بوزه. ته راشه 15 ورځې ته هلمند ته لاړ شه لکه جبار چغال داسې چغې وهلې. ته راشه ورته د جګړې ته خپله راشه چې تا ته د دې جګړې زور معلوم شي. تا ته د طالب د سرې قطي او د لیزریانو ګزارونه معلوم شي. ته د عسکر له حال نه خبر شي چې نن موږ یو ویډیو ولیدله چې سوځېدلې ډوډۍ او دا یې په اوبو کې خیشتوله خوړلی. د موږ زړه ځکه نه در باندې خوږېږي چې ته د امریکانو د صلیبیانو تر څنګ ولاړې. ته که رښتیا سر دې په ګریوان کې کته که د 5 دقیقو دپاره سوچ وکړه هغه امریکایانو صلیبیانو چې ته روزلی د کوم شي دپاره یې روزلی تا نه باید هغوی کومه استفاده وکړي. بیا پس له هغه ته په دغه د خاورو په بوجیو شاته کښېنه. خو راشه ټوپک دې راواخله اول خو دغه مشران چارواکي په دې تندي باندې ووله. که هغه غیرت هم نه لري راشه د طالب تر څنګ ودرېږه. سلا دې م راوړه، رینجر دې م راوړه، ټانګونه دې م راوړه. وا دې ورېده هسې هم د تیولاکه تاسو ته په کار راسي. خیانت خپل حد لري، ظلم او وحشت خپل اوج لري. دا چې تاسو په ظلم او په وحشت کې دومره غښتلي شولئ چې اوس د دې په خاطر چې د طالب د راتګ مخه ونیسي عام افغانان شهادت رسوي. کله په پانتون باندې حمله کوي، کله په جومات حمله کوي، کله موټرو نه توغندي توغوي. دا څه رقم توغندي دي چې ویډیو هم ته په خپله کوي هر څه نه بیا ته خبره مې او کسان نشي نیولی. د کابل امنیت هم د تا تر غاړه ده. کابل شړنګا بړنګا شټاسر هغه خو هم ختم شو. هغه نه خو 50% ګلمرجان واخیسته، 25% ته طالح واخیسته، د سی آی او د بلیک کوارټر جاسوس 15% هغه بې پازې ته نه واخیسته پاروکاش. نو هغه بیچاره خو هغه خاصم نه منم خوله چینګه کې راسه نن په کابل کې ولې توغندي واریږي. بیا د 1990 جګړه پړه هم په طالب اچوي. په 1990 کې خو د تا د لاسه خلکو له اپارتمانونو نه پیغلو ځانونه واچول. هغه څوک چې د افغان پیغلو سینې پرې کول نن د تا مرستیال ده. هغه څوک چې میخ کوبیدنې کو تا د صلح د وزارت رئیس ټاکلی. هغه څوک چې په افغانانو یې رقص مرده کو هغه خو تا تر څنګ ده. په هر کیلومتر کې پاټک اچولی هغه خو تا تر څنګ دي. دغه پاپ صاحب چې نن په پغمان کې ناست د ناټو مفتي، د ایساپ مفتي، دا خو د 20 کاله د تا تر څنګ. دوی کوم څه سره ونه کړل نن په پارلمان کې بیرته هماغه خبره ده، هماغه خرک او هماغه درک. نو تر کله پورې تاسو د خلکو په سترګو کې خاورې اچوئ؟ تر کله پورې به تاسو خلکو باندې ریشخند وهئ؟ قاري صاحب محترم که لایو خپرونې ته راشي. نو دا خو افغانان خو پوی دي، هوښیار دي، زیرک دي، په دې هر څه پوهېږي. په دې باندې اوس څوک نه پوهېږي چې ته د ارګ په یو 15 کیلومترۍ کې بیم 12 ودرو ډزه 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 کابل پې باندې وهه. بیا راسه ووایه چې والا داعش مسؤلیت واخیستو بس کسان مونږ ونیول. چیرته دې ونیوه؟ تا خو هغه خراساني م نیولی و که نه چې بیا په ضد د زرې موټرو کې د امنیتي ملي له ریاست چل نه د ارګ ته ویوړه. اوس په پنجشیر کې د بیا بدماشي شروع کړې. تا خو هغه بل هزارګی هم نیولی و، د دوستم قمندانان دې م نیولي و. تا خو علیپور هم نیولی. علیپور څه شو؟ چا خوشې که؟ ولې خوشې که؟ په کم جرم مو نیولی بیرته ولې خوشې شو؟ ولې بیا د وردګو په معزز قوم باندې بیا ولې ظلمونه وحشتونه کوي؟ بیا یې ولې سلا اخیستی؟ بیا د دې ګوډاګي نظام په مخ کې ولاړ ولې ده؟ دوستم په هیڅ باندې تیری وکړو، چا نه اجازه نه غوښتله. اوس د طالب په مقابل کې هره ورځ چغې وایي که ما ته چا اجازه راکړله.
نو خدای دې غرق که تا ټپوس چې پیسي دې حمله کوله چا اجازه درکړې خو جنګ شروع که اجازه چا نه غواړې سلا لرې ټانګونه لرې هر څه لرې ما ته اجازه راکړئ زه طالب په 6 میاشتو کې سبحان الله هغه خورجین چې درکړی مارشال شو ذاتي خو طالبانو خو تا ته خپل زور درښودلی خو تر کولابه دې منډې وهلې نه درنه ترکیه پاتې سوه نه درنه تاجکستان پاتې سو ته د طالب د مقابلې څنګه خبره کوې هغه وخت او د نن وخت طالب توپیر لري د نن طالب د په واسکټ کې ننوتلی ده هغه وخت خو د طالب څیره به چا په هغه منطقو کې نه پرېښوده نن خو د تا ازبک قمندانان د طالبانو سره ولاړ دي نو ته څنګه راجي کېږې که ما ته چا اجازه راکړه دا اجازه ځه څه به وکړې کوم وحشتو چې دوستم تا ونه که دا کوم وحشتو چې صالح د سیایي جاسوس ونه که د هغه باوجود هم که ما ته څوک اجازه راکړي د جنه راکټ ولا هلته حمله کوه دلته پانتون ولا دلته ژورنالستان به وژل کېږي او دا به کېږي حلقوي ملکان دا ټول دا یو لکه د نجیبګاو غوندې یوه پروژه مو روانه کړې ده چې تر څو بادار په تاسو باندې رحم وکړي ان قریب دې څو ورځو کې به ځان پسې یو بله چاودنه مو کې په دې هم خبر یو او ته به پکې بچ سې موږ پوهېږو چې طالبان که ګړز درکوي نو ته به نه بچ کېږې او چې په خپله ځان پسې کې شاته درېیم موټر الوځي او باډیګارتان به دې پکې مړي په دې موږ پوهېږو چې دا ته په خپله کې طالب چې ګړز درکوي والله که ترې نه بچ دا زه درته وایم یا به داسې کېږي لکه اسدالله خالد له هر څه نه به دې خلاصوي او که ژوندی پاتې کېږي که نه طالب له ګزاره څوک نه دي پاتې راځي قدیمي لر په غېږ کې وویسته عزالله کاروان د ښځې په څنګ کې وویسته همداسې نور خاینان د بلیک واټر قراردادیان ټول د هغوی حشر ته وګوره ته څنګه طالب در باندې حمله کوي او بچ کېږي دا د منلو نه ده په خپله ځان پسې چاودنې کوئ ان قریب دا د ما پیشګوني د دغه 10 او 12 15 ورځو کې به امرالله صالح ځان پسې یا شړنګا یا چاودنه وکړي او بیا به وایي چې هلته لومړی مرستیال بچ سو ما بچ سو والله که بچ سې خو چې په ځان پسې په خپله کې محترم قاري صاحب راغلی ده سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاري صاحب محترم لایو خوران ته بخیر راغلی نن خو د ما داسې انټرنیټ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله مبین صاحب نوی پګړی مبارک شه خوندوره دیوالی نه ده انشاءالله چې داسې نږدې څوک وي در سره چې هغه یې داسې خوندوره ووهي درته مه کوه کنه ګوره مونږ خو همدغسې وهونه اوس څه وکړو بیا به هره ورځ خلکو پسې ګرځم چې لونګۍ راته ووهه نو مبین صاحب تاسې ته ټولو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام موضوع خو د امرالله طالح داعشي ملیشې ولې په عامه ځایونو کې بریدونه کوي دا د مهم سوال دا دی چې دغه بریدونه چې په کابل ښار کې کېږي د کابل ښار ته د میزایلو د توغندیو ډک موټر نه ایستل کېږي او د ښار په منځ کې درول کېږي بیا میزایل ترې شاټېږي دغه دغه ړانده توغندي ولې په ننګرهار کې نه شاټېږي دغه ړانده توغندي ولې د هېواد په بل د ولایت په ښار کې نه شاټېږي ولې یوازې د کابل په ښار کې شاټېږي ځکه علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې همدغه د سیایي پخواني او اوسني مزدوران دا غواړي چې د هېواد په زړه کې د هېواد په د مرکز کې دوی حالت کړکېچن کی او خارجي بادارانو ته نړیوالو ته وښیي چې دلته داعش شتون لري دلته هېواد په بد امنیتي وضعیت کې ده موږ په بد حالت کې یو او تاسې که د موږ نه وځئ د موږ ژوند او هر څه تبه کېږي د دوی یوازینی هدف دا دی بس او نادره دا وي چې برید هم دوی وکوي د برید تر شا هم دوی وي او د برید د هغه تخنیکي پایلو نه لا تخنیکي پایلې هم نه وي ارزول شوي یعنې هغه ابتدایي پایلې هم د برید څرګندې نه وي خو د سیایي مزدوران او د انګریز دغه ګوډاګیان بیا لګیا وي او په فیسبوک او ټویټر کې ټویټونه کوي چې برید طالبانو کړی ده دا یې عجیبه ده او دغه سړی چې یوه ډېره بده سابقه لري او ډېره یو مرداره چټله سابقه لري
د دغه سړی ډېر یو هیوادوالو ته معلومه ده د تیر تاریخ هیوادوالو ته معلوم ده هغه ویډیو به تاسو لیدلی وي چې یو چاته وایي چې سر یې پرې که او بیا نور تار څه نه بېغمه شه د هر څه ځواب دې زه وایم دا د افغانانو وحشي قاتلان چې دي دوی د خپل قدرت د بقا دپاره هر څه ته تیار دي یعنې که چېرته دا ټول بسته ملت هم وژل کېږي خو دوی دپاره مهمه څه ده د دوی دپاره مهمه دا ده چې دوی په قدرت کې پاتې شي دوی په واک کې پاتې شي او دوی دغه د امرالله صالح ته خو ډېره نادره ښکاري ځکه دا بیچارهګی خو په هماغه اولو وختونو کې د کرزي په هغه اوله دوره کې چې دته د ملي امنیت ریاست په لاس ورکړل شو د افغانانو خصوصا د پښتنو قتل عام شروع کړو په پښتانۍ قتل عام کول چا به چې پګړۍ والي وه هم د طالب په نوم نیول کېدو چا به چې ټوپۍ په سر وه د طالب په نوم نیول کېدو او شکنجه کېدو به بیا چې کله دی ناکام شو په خپل ریاست کې ناکام شو او د کرزي له لوري د امریکایانو له لوري له دندې وشړل شو له هغه وخت نه تر اوسه پورې دی د وظیفې او د منصب په تلاش کې او لیونۍ مینه یې دغسې په زړه کې ګرځوله نو اوس چې واک ته رسېدلی ده اوس په ځان نه پوهېږي چې څه وکوي او عجبه یې دا ده چې د هېواد د لومړی معاون د کابل د امنیه قومندانۍ چارې په مخ وړي او حالت هم تاسې وینئ چې د څه وخت نه دی په دې مسایلو کې ښکېل شوی ده د کابل ښار وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او د ده د دروغو سلسله مو ګورئ یو وارې د کابل د پانتون بریدګر ونیو چې دا د کابل د پانتون بریدګر د وروسته واضحه شوه چې هغه 3 کاله پخوا نیول شوی و او د یو څه لالچ په بدل کې چې خلاص به کړي د زندان نه پیسې به ورکړي دی د اعتراف ته مجبور شوی ده دا یو درو هغې نه وروسته بیا اوس څو ورځې مخکې یو بل کس کامرو مخې ته راوویستو چې زه داعش سره مې کار کولو دا برید ما پلان کړی ده فلان او فلان او فلان او په داسې حال کې چې د کابل چې یو وار برید داعش کړی و بیا هغه د پانتون په دیوالونو باندې امارت اسلامي زنده‌باد چا لیکلي وو هغه سپین بیرغ چا وړی و دغسې څو ورځې مخکې څو بیچارهګان کامرو مخې ته راوستل چې دا مو د کابل په ښار کې د مقناطیسي بریدونو عاملان نیولي دي دوی هغه کسان چې نیولي وو د هغې نه پوره 8 ساعته وروسته په کابل ښار کې بیا هم مقناطیسي برید وشو 10 بریدونه شوي دي دا ډول 10 بریدونه ولې دا بریدونه نه ختمیږي ځکه دوی دغه سړی په دروغو کې دکتورا لري په مکر او چل او فریب کې دکتورا لري د دوی یوازینی هدف هغه په قدرت کې پاتې کېدل دي د سولې په وړاندې خنډ ایجادول دي بس دا د دوی لوی کار ده د طالب په خلاف تبلیغات دي د دې مبارزې او د جهاد په خلاف پوچ او بې معنا تبلیغات داسې تبلیغات چې داسې نن ولیدل چې لیکلي وو چې ماته داعشیانو ویلي دي چې زه به د هېواد پایتخت په د شیعهګانو په قصبګاه بدل کړم چې هغه د شیعهګانو هغه هم راوپارول دي هغه هم مجبور کړل چې دته ځواب ووایي یعنې دا سړی دومره بې کلتوره بې فرهنګه ده دومره ډیپلوماتیک اصول نه پیژني چې ته په خپل ټویټر او فیسبوک دغه شیان لیکي چې ماته یو چا پیغام راکړی ده تا د پیغام چا درکړی ده یو چا پیغام راکړی ده یو څوک ده که طالب درکړی خو طالب خو رسمي ادرسونه لري اړتیا څه لري چې تا ته د نامعلوم ادرس نه پیغام درکوي بیا که تا ته د نامعلوم ادرس نه پیغام درکړل شي دا ستا په څومره بې غیرتوب دلیل ده چې ته د یو نامعلوم ادرس نه تا ته پیغام درکول کې او ته په ټویټر او په فیسبوک کې مستقل په هغې ټویټ او پوسټ کوي د هېواد اقدام یې نه کوي ګورئ دا د ده دپاره ډېره د شرم خبره ده چې یو نامعلوم ادرس نه تا ته پیغام درکول کېږي او ته راځې په فیسبوک او ټویټر کې هغه ټویټ کوې دا موږ د په ټویټر او په فیسبوک کې په ورځې سلګونه پیغامونه پروته دي موږ یې ګورو نه لا ګورو یې نه سړی کتلو ته نه وي لیا فارغ نه وي د هغې کتلو ته او ته بې شرمه په یو نامعلوم پیغام لګیا یې او په ټویټر او په فیسبوک کې هغې ته ناست یې
او سورنۍ مې ته وهې او هغه دې ټویټ کړی چې ما ته چا پیغام راکړی دی چې د کابل به د شیعهګانو په کسابګاه بدل کړم. د دې سره خلکو هدف د امریکایي ګوډاګیانو د عراق نه تر افغانستانه پورې د په ټوله نړۍ کې د امریکایي ګوډاګیان امریکایان چې منځني ختیځ ته تللي دي افغانستان کې د دوی د ګوډاګیانو تکتیک وګورئ. همدا یو تکتیک کارول کېږي چې هلته د قومونو په منځ کې ستونزې راولاړول، لانجې راپورته کول، مشکلات راپورته کول، د ملتونو په منځ کې قومي، مذهبي، لساني، نژادي اختلافونه راپورته کول. دغه بریدونه چې د پشیا باندې کېږي یا په نور دغه رنګه بریدونه چې دي دا ټول په خپله د کابل ادارې دغه د سیاسي مزدورانې کوي او دا یوازې افغانستان نه ده، په عراق کې دوی دغه اعمال کړي دي. دا د دوی تکتیک ده. قاري صاحب محترم، یو شي ته بل د غرب طالبڅټو ګوډاګیانو هغه څوک چې د افغانستان مخې لا نه ده لیدلی په رسنیو کې یو قسم توهینامیز خبرې شروع کړي. فرض کا په قندهار کې یو پل چې د 18 کاله طالبان په دې قادر و چې پل والوزوي، نه الوزه. اوس چې طالب ته د قدرت ته د رسېدو لپاره یو څو هفتې پاتې دي، پلونه الوزوي، عمل منفعه مکتبونه الوزوي، کلینیکونه. دا وجه څه ده؟ طالبانو ولې دې کار ته لاس پورې کړ؟ مبین صاحب د دغه موضوع په اړه زه تاسو ته یو مهمه یادونه کوم. هغه دا ده چې د کابل ادارې د اړوند رسنیو په باب دغه د اشغالګرو یوه د دوی په اصطلاح د دوی یوه لاسته راوړنه دغه مزدوري او بې بندوباره او غلام رسنۍ دي. هغه رسنۍ چې هغه د یو څو ډالرو په بدل کې نه افغانیت پیژني، نه اسلامیت پیژني، نه خپل کلتور پیژني او نه اخلاق پیژني. ګوره مبین صاحب، که چېرته په نوره نړۍ کې هغه ډول دروغ چې دا د موږ مزدوري رسنۍ وایي، دغه دروغ که په نوره نړۍ کې کومه بله رسنۍ وایي، په هغوی باندې حقوقي دعوا دایریږي په محکمه کې. په محکمه کې په هغې باندې عریضه کېږي چې تا ولې دا دروغ وویل، هغه محکمې ته کش کېږي. دغه د امریکا ګوډاګیان چې دي دوی خو موږ محکمې ته هم نشو کش کولی. بیا چې کله کوم ګوډاګی اجیري په دا سر وولي بیا وایي چې طالبان خبریالان نه پرېږدي. او حال دا چې د امارت د جهادي امارت به اوسه پورې 60 خبریالان نه یې وژلي. 60 خبریالان دوی په ثبوت نشي پیش کولی چې طالبانو دې وژلي. د اسلامي امارت حوصله دی دوی دپاره. او تاسې وګورئ څومره دروغ، څومره پروپاګند چې دوی په مجاهدینو پسې کوي. که د دې په مقدار نیمایي رښتیا دوی د کابل ادارې په دې مشرانو پسې ووایي، په خوله کې به یې ګوتې ورکړي او تر غوږونو پورې به خوله پرې وڅیري. تاسې وینئ دا خبریالان چې یو وژل کېږي، مردارېږي، هلته پراته وي، نامعلومه مردار شي، پته یې هم ونه لګېږي. بیا چېرته پسې ووایي چې ځان وژنه یې کړې ده، خودکشي یې کړې ده. یو څوک په داعش ورټپ کړي، په داعش یې ووژني. دا څوک وژني؟ دا دوی وژني په خپله. 20 کاله دوی ته خدمت کړی ده، اوس یو راپور پسې راڅرګند کړي چې په فلاني ځای کې دا خیانت کړی ده. د کرونا دومره پیسې دی ووالي، ملي دسترخوان دی دومره غلا کړو، چور دی کړو، کریډټ کارت نه دی دومره ویوړی، فلانۍ غلا دی وکړه. چې یوه غلا پسې راڅرګنده کړي، سبا بیا بس نو سبا بیا کار ور خراب کړی وي. شی د سیاوشي وګوره، یما سیاوشي وګوره، دا بلې وګوره، دا بلې. په دې لنډو وختونو کې دا څومره خبریالان دوی ووژل. او څه شو؟ دوسیې چېرته ورسېدلې؟ دوسیې چېرته شو؟ دا پرون فردین امیني ده، که څه د دای وژلی ده. دوی وایي چې خودکشي کړې ده، کورنۍ وایي چې خودکشي نه ده کړې، پولیسو وړی دی ځان سره. هغه ویډیو کې ښکاري چې په دې آخري صحنه کې هم پولیس په لغته وهي. دا ډېر د مظلومیت په حالت کې د سترګو سپینې ښکاري چې دغلته د روح ورکه د پولیس ته ګوري. یما سیاوش وګورئ، یما سیاوش د اشغالګرو د ژیړ او اشغالګر د ګوډاګي ژورنالیزم تر ټولو لوی خدمتګار و. په تېرو 100 کلونو کې لوی خدمت کفارو او د کفارو ملګرو ته دوی کړی ده. خو نتیجه یې وګورئ،
یماسي یو په یوازنی په یو راپور دي منځوي وړو په یو راپور پارلمان وکیل هم تیر شوی پارلمان وکیل ګوره په یو راپور دي منځوي وړو دا ولې زه وایم چې کچیرته دغه رسنۍ دغه مزدوري رسنۍ څومره پروپاګند او دروغ چې دوی په موږ پسې وایي کدی دی په نیمایي رښتیا دوی په د کابل اداره پسې وایي سرونه به ترې پرې کړي موږ دوی ته وایو چې د موږ د حوصله د موږ بندوباري د موږ د زغم د موږ د تحمل نه تاسې غلطه استفاده کوئ زه داسته د پژواک راپور رااخلم د پژواک راپور پژواک په خپل راپور کې ګوره د راپور سرلیک داسې ده د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر شپې موټر بم چاودنې د دغه ولسوالۍ مهم پل ویجاړ کړی چې دغه ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي او د راپور په بیخ کې بیا وایي دوی وایي په اول ځل کې وایي چې د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی هم مهال پژواک خبري اژانس ته وویل یو هموي موټر چې چاودیدونکو توکو ډک و هدف ته تر رسیدو وړاندې د پولیسو لخوا پیژندل شوی او ویشتل شوی چې چاودنه یې کړې او زیان نه لري ګوره دلته اوس دوی داسې نه وایي چې دغه موټر چې دا د هوا نه ویشتل شوی ده په چی ویشتل شوی ده د هوا نه دی ویشتل ده موټر په پل روان ده ولې په پل ولې پرېږده چې دا موټر د پل نه یې غې خوا واوړي یا د بلې خوا واوړي ولې موټر په پل نه روان ده ته یې ولې بیا چې موټر په پل نه د پاسه ته وولې موټر چاودنه وکړي د دې پل د چاودنې مسؤلیت ستا په غاړه ده که د مقابل لوري په غاړه ده خو ګوډاګیان چې د مزدوري رسنۍ د دوی د منافقت ته وګوره دا اول وارم نه ده دا 20 کاله دوی په دې ډول طرف نیولی ده اړخ نیولی ده او د موږ په مقابل کې کلک سنګر نیولی ده او د موږ د زغم او د حوصلې او د تحمل نه غلطه استفاده کړې ده په دې ټول راپور کې تاسو وګورئ تر اخره پورې چې څومره راپور ده په راپور کې دا نشته چې دغه موټر بم چې وو دا موټر بم چې چاودلی ده دا د پاس نه ویشتل شوی ده د هوا نه ویشتل شوی ده که چېرته دا باید داسې ویل شوی وای چې هغه موټر چې د هوا نه ویشتل شوی ده پل یې وران کړی ده پل خو طالب خو او بیا دا خو د پژواک راپور ده دا نورو ډېرو مزدورو رسنیو بیا داسې لیکلي طالبانو په پل نه موټر بم کړی ده قصدن په موټر بم نه پل الوزولی ده او واقعیت دا ده چې پل باندې موټر روان ده د دوی خپل راپور دا وایي خو دوی خو هغه الفاظ واضحولی نه شي ځکه دوی خو ملت ګمراه کوي ولس ګمراه کوي تبلیغاتي جنګ روان کړی ده قاري صاحب یو شي ته بله د تاسو توجه غواړو نن د امریکانو جاسوس محب د ملي امنیت سرپرست ده او که چی شی هره بلا چې ده دا او ځینې ویندویانو د ارګ او د دفاع او داخلي وزارت یوه غوښتنه له طالبانو کړې چې د قطر دفتر وتړي او بین الافغاني مذاکراتو دپاره په کابل کې دفتر جوړ کړي تر څو د خارجي استخباراتو له لاسوهنې نه محفوظ پاتې شي او د افغانستان له حالاتو زر دوی خبرېږي نو د سولې مذاکراتو په افغانستان کې دوی خپلواکه دي چې نورو ته خپلواکه دفتر جوړوي بیا طالبانو خواکه چې خارجه کې دوی دفتر غواړي دوی وایي چې موږ دفتر ورکوو دوی خپل مبين صاحب په دغه ټامي د خبرو په خبرګون کې ما په ټویټر کې صرف د یو کس نه دغه د غسره چې ایستلی ده د ټرمپ چې تیری کې 15 کیلومترۍ کې هغه عکس مې لګولی ده او لیکلي مې دي ورسره چې په خبرګون نه ارځي په ځواب نه ارځي دا ټامیان په ځواب نه ارځي د دوی یوه خبره په ځواب ارځي موږ به د دوی ته د یوې خبرې ځواب ورکوو هغه کومه خبره ده پوهېږې مبین صاحب هغه خبره دا ده موږ به د دې خبرې ځواب دوی ته ورکوو چې دوی لاسونه پورته کړي او د غږ وکوي چې د ملت محکمې ته موږ حاضر یو راشئ محکمه مو کوي دغې خبرې ځواب به بیا موږ ورکو د دې نه پرته د دوی هیڅ خبره په ځواب نه ارځي د دوی هیڅ خبره په ځواب نه ارځي او نه دوی ته ځواب ورکول پکار دي دا د نړۍ په مخ تر ټولو پست مخلوق ده تر ټولو ذلیل مخلوق ده دا دوه تابعیته او دوه پاسپورته چې دي دوی تیار ټیکټونه وکړي کړي دي دوی د دې هیواد نه دي د دې خاورې نه دي یوازې د یو سوټکیس او د بیگ سره راغلی ده نه بستره لري نه کور لري نه اور لري نه زندگی لري نه ښځه لري نه اولاد لري دلته
یو شی نه لري او روان د دې یو څو ورځو میلمه ده د دوی خبرې په غبرګون نه ارزي نه دوی ته موږ ځواب ورکوو. ډېره زیاته مننه قاري صاحب.